اوریا و هغه زه چې کومه خبرې د کوم دا شپه هغه سره واوره یا لندن نه 5 میلیونه ډالر چې هغه اوس مه راکوه ته داسې وکړې هغه زما 3 کښتۍ چې دي هغه دوبۍ ته رارسېدلي هغه باروجین تسلیم کړې او بل به دغه وکړې پاریس معامله چې ده هغه اوس ته سره پرېږده هغه ته اوس وخت نه لرو او زه داسې کوم په شخصي تایره کې خپل په شخصي تایره کې درځم لندن ته هلته بیا ما ته په سپینه ماڼۍ کې سره وګورو هلته به خبرې سره وکړو انشاءالله پر ګرب کاروبار به سره وغږېږو سمه سیده زه اوس وخت نه لرم دلته یو ځای کار لرم هلته ځم سمه سیده مخ ته دې ښه ګوډ بای فرینډ په لندن کې دې بیا څه توره کړې ده چې د سپینې ماڼۍ خلکو هم وپېژندلې بیا مېلمستیاوې درته کړي دي یا داسې ناپامه راځي چې وجې بېرولم ته ګرده عمر داسې ناپامه راځي موږ کاروبارونه غټ دي دا نړیوال تجارتونه دي موږ ډېر مصروف یو دا ستا اوس داسې دا ستا لخوا سپا خلاص شوي ستره توامه ته پوهېږې نن مې یوازې 3 ساعته دپاره نه دی زه ولاړم تر څو استراحت وکړم ولاړم لندن ته هلته مې ما سره استراحت وکړې هغه ځای چې دی نه کې بیا ارام دی هلته د استراحت لپاره هلته ولاړم دا تجارت اوس ستړی یم څه وکړم زه دونه غټ چې جال ما څه دې 10 افغانۍ واخیستې د نسوارو دپاره نو خو هغه راکړه اوس دې کلونه پکښې ایستله یاره ګلخانه تا جبه د مسکین چمونه کوې په 10 افغانو هم تا ما ته وویل چې 10 افغانۍ راکړه 10 افغانۍ څه کیسه لري ما په جوب کې نه دي اوس ډالر لوټونه دي هم تېره ورځ بازار ته تللی وم هلته مې یو څه شیان مې رانیول سودا مې کوله دوکاندار ته مې روپۍ ونیولې هغه ولته 2 روپۍ نه لرم میدان نشته راسره بیا ولاړم یو صراف ته ما د صراف د ځان لوټونه میدا کړم هغه ویل که چې زه دا یو لوټ سال در میدا کړم ما صرافي به ټوله ګره خالي شي 2 روپۍ لرم ته دا یو لسۍ غم دې کوې وایي یو لسۍ وایي لسۍ ما پور درکړی دا اوس راکړه بیخي دې کیسه جین جوړه کړه دا یوه لسۍ څه دا ستا لوټ راکړه زه بیا در میدا کړم زما ماما په ښار کې غټ بینګونه لري ستا ستونزه به در حل کړمه نوټونه چې دي هغه په صدرۍ کې دي دا داسې یو خاص صدرۍ ده په ایټالیا کې یو خیاط ما ته را جوړه کړې ده دا داسې جلا تره جوړه ده دا زار ځای اغوندم هم نه ته وایه ښه بیا چې دی ما پیسې چې دي لوټونه دا ګرد په هغه صدرۍ کې دي هغه بله ورځ چې ما ولیدل دغه صدرۍ وه خو سرۍ سرۍ وه لکه مږکانو چې ولې وه ګلخانه څونه ساده سړی ته پیشین څه پوهېږې دا چې دی هم په اروپا کې چې دی دا اوس د اوسنۍ ډیزاین دی دا خورا پرمختللی دی دا کوم کالج اوس زه اغوندم دغه کوم کالج زه اغوندم دغه صدرۍ شته وه داسې سړی دا هم یو ډیزاین دی چې دا په هلته په اروپا کې ورته دغه وایي ډیمونسټریټیو پرونانس وایي ډیمونسټریټیو پرونانس دا بیا اوس یو نوی ډیزاین راوتلی دی داسې ډیزاین چې هر چا سر لا نه په خلاصېږي نه هر څوک اغوستی شي او به دا چې دی دا ډیزاین چې بیا چا اغوستی یا دا شی چې داسې جوړ کړي په دې به زرګونه ډالر ورکوي خلکو ته دا ستاسو چې د څه خو دا ټلیفون خو بیخي زوړ دی دا خو هم ته به وایه دا نوی ماډل دی دا خو بیخي د ظاهر شاه د وخت و دا څه ته وایه دا ټلیفون مې زه اوس تا تشریح کوم هر شی زه تا د ګوته پر ګوته تشریح کوم په دې ستا وایي سر نه خلاصېږي ته ولې داسې ساده همدا دونه پرمختللی ټلیفون دی دا په اوکراین کې ما ته یو سړي ډالۍ کړی دی چې یو خاص سړي راته ډالۍ کړی دی دا چې دونه پرمختللی ټلیفون دی نو باډۍ یې ولې په ټوپ تړلې وه همدا ډېر پرمختللی ټلیفون دی زه اوس تا څه ووایم هم زه خاص مزې کوم مزې بس ته ستا د درواغو کڅوڼه خو بیخي ډکه سوې ده د کرې په سرا کې پروت یې خپل د کریا نشي ورکوی ګلخان عجبه خبرې که د کرې په سرا کې هم دغه پروت یم خاکساري کوم کنې اوس ما نه دلته 10 منزله کوټۍ هم جوړه وایستم دا ور 10 روپۍ لري نو دا خو مې یو خاکساري ده چې زه کوم د کرې په سرا کې پروت یم متوکله هوټل ولاړ ده چیرې ورځ د لوبیا پیسې راکړه که نه یې راست دیګونه پرېږده دا د لوبیا پیسې هم په سپینه ماڼۍ کې ورکوې ورک څه بس زما منشي ته ووایه چې هغه روپۍ درکړي کوچنیان خو ځای سړی شرموي زما کاروبار غټ دی کوچنیان په خبرو غوږ مه نیسه